هغه زنانه چې دې د خپل خاوند دعوت ورکي او دا انکار وکړي د هغه دعوت نه، نو د الله نبي فرمایلی دي شپه تیری خو د الله رب العالمین په غضب کې به تیری. دا ډېر سخت وعید راغلی زما عزتمندو، خاص کر د هغه زنانو دپاره چې هغه د خپل خاوند نافرمانی کوي، د خپل خاوند حکم ماتوي. داسې زنانه پرې زنانو کې شته دی چې هغه د خپل خاوند سره پښتو کوي، د هغې سره پښتو پالي او دشمني ورسره پالي. نو دا حدیث واوره، نبي علیه الصلاة والسلام فرمایلی دي. حسن بصري فرمایي اول ما تسأل عنه المرأة يوم القيامة، اولنې تپوس چې د ښځې نه کېږي د قیامت په ورځ باندې، عن صلاتها وعن بعلها، منځ باره کې به دې تپوس کېږي او خاوند باره کې به دې تپوس کېږي. منځ دې څه کیفیت و، کړی دی او که نه، ټول عمر دې د کشن او غوجل کې تیر کړی و. او دویم به د خاوند باره کې تپوس کېږي چې د خاوند سره یې څنګه معامله وه، خاوند تابعداري دې کړې وه که نه دې وکړې. ښځه باندې الله رب العالمین دومره پابندي لګولې د خاوند د حق د وجې نه چې د الله نبي فرمایلی دي د کمې ښځې خاوند چې په کور کې وي، مسافر نه کور کې حاضري، دا ښځه چې نفلي روژه نیسي دا به د خاوند نه تپوس کوي. ډېر عظیم حق الله رب العالمین په دې ښځو باندې ایښی دی. د الله نبي فرمایلی دي که چېرته د مخلوق سجده مخلوق ته جایز وي، د دې اجازت وی چې مخلوق د مخلوق ته سجده وکړي، نو ما به د زنانو ته حکم کړی وی چې خاوندانو ته سجدې ولګوئ. هغه ښځه چې هغه د خپل خاوند نافرمانۍ په هغې باندې الله رب العالمین جنت حرام کړی دی. هغه زنانه چې هغه د خپل خاوند نافرمانی کوي په هغې باندې الله رب العالمین جنت حرام کړی دی. دا ګناه کبیره ده. او نبی علیه الصلاة والسلام بل حدیث کې فرمایلی دي اذا باتت المرأة هاجرة فراش زوجها فتاب علیه، هغه زنانه چې دې ته خپل خاوند دعوت ورکي او دا د هغه دعوت نه انکار وکړي، هغه زنانه چې دې ته خپل خاوند دعوت ورکي او دا انکار وکړي د هغه دعوت نه، نو د الله نبي فرمایلی دي شپه تیری خو د الله رب العالمین په غضب کې به تیری. دا به دا شپه تیره کړي خو په دې باندې ټوله شپه د الله رب العالمین لعنتونه او غضبونه ورېږي په دې زنانه باندې. نو چې په کوم کور کې زما عزتمندو داسې زنانۍ چې د هغې نه خپل خاوند خپوي، نو په هغه کور کې ګوره خیر راتلل ډېر زیات ګران. په هغې باندې چې یو کور کې د الله غضب په یو انسان باندې ورېږي، د الله لعنت په یو انسان باندې ورېږي، زما عزتمندو ډېر زیات نقصان جوړېږي د هغې نه، ډېرې زیاتې پریشانیانې جوړېږي په دې کور کې.